اودس په درې قسمه باندې دی. اول نمبر اودس چې دی هغه فرض اودس دی. فرض اودس لکه په بې اودسه سړي باندې د مونځ دپاره اودس کول دا فرض دی. که دا مونځ فرض دی، که واجب دی، که سنت دی، که نفل دی، خو د دې دپاره اودس کول په بې اودسه دا فرض دی. د جنازې د مونځ دپاره اودس کول دا هم فرض اودس دی. د تلاوت د سجدې دپاره اودس کول چې بنده باندې د تلاوت سجده اوریدلې وي. داسې آیت د قرآن اوریدلی چې هغې کې سجده وي. د سجدې د تلاوت ځان له باب به راځي انشاءالله، خو دلته به دومره ووایو چې داسې آیت چې هغې کې سجده راغلی وي. قرآن کې 14 آیتونه دي. دا که یو بنده واورېدل نو د باندې سجده واجبېږي. که دې د اورېدلو قصد کړی دی او که نه دی کړی، یعنې که غوږ یې ورته ایښی دی او که نه، که غیر اختیاري م چا تلاوت کو او ده واورېده نو په ده سجده واجب شوه. خو هغه تلاوت چې هغه براه راست شروع وي. که موبایل کې چا تلاوت ریکارډ کړی دی او هغې کې آیت د سجدې دی نو په هغې سره سجده نه واجبېږي، ځکه دا هغه خپل اصل آواز نه دی. دا ریکارډ دی. د دې حکم د بازګشت دی، موږ ورته انګې وایو چې بنده آواز وکړي او لږ ساعت بعد مخامخ د یو بلډینګ سره آواز وجنګېږي یا د غر سره واپس راشي. نو چې براه راست دي په ټي وي باندې ګوري یا په موبایل یې اوري یا یې په ریډیو اوري او براه راست شروع ده، نو سجده د تلاوت به واجبېږي. او که ریکارډ نو بیا نه واجبېږي. او که په یو ځای باندې د یو آیت واورېده، لس ځله دې واورېده، نه یو سجده به کړي. او که نه مجلس دې بدل که، یو ځای کې دې واورېده بیا دې بل ځای واورېده، نو بیا به چې څو ځله اورېدلې هم هغه نه به سجده کړي. که بنده د قرآن تلاوت کو په یو مجلس کې ناست دی، د جومات دا یو مجلس دی، دلته ناست دی، بیا دغلته بیا دغلته، او د یو آیت هر څو ځله وي یو سجده به کوي. که بدل بدل آیت وي نو بیا به د هغې په شمېره باندې کوي. او که نه مجلس یې بدل کړو نو بیا چې څو ځله ویلي هغه نه به سجده کوي. نو د سجدې د تلاوت دپاره اودس کول دا فرض دی. بل د قرآن د تلاوت دپاره قرآن ته چې لاس وړی، یو قرآن په یاد ویلي، هغې دپاره اودس فرض نه دی. خو که په قرآن کې تلاوت کې او قرآن ته لاس وړی نو بیا اودس فرض دی. که ټول قرآن وي او که د قرآن آیت لیکلی شوی دی، که یو آیت هم پوره لیکلی شوی دی نو د دې حکم د قرآن دی. دې ته به هم لاس بې اودسه نه وړې، فرض دی چې دې ته به اودس کې. که موبایل کې چا سره قرآن وي یا پوره آیت لیکلی شوي وي او په سکرین باندې راړولې وي، نو دې سکرین ته به دې هله ګوته وړي چې اودس یې وي. که اودس یې نه وي نو ګوته به ورته نه وړي. بیا که په کاغذ باندې پوره آیت لیکلی شوی دی نو دغې آیت ته به هم بې اودسه لاس نه وړي. که په دیوال لیکلی شوی یا په تختې باندې نو به ورته بې اودسه لاس نه وړي. اودس ورله فرض دی. که ټول قرآن وي او که یو آیت وي، د یو پوره آیت حکم دا د پوره قرآن دی. نو دا فرض اودس شو. دویم نمبر اودس چې دی هغه واجب دی، او هغه زمونږ په نس صرف یو اودس دی چې کله بنده د بیت الله شریف نه طواف کوي. الله دې مونږ ورته بوځي. بیا تاسو هم دې الله بوځي او مونږ دې الله بوځي. نو د بیت الله شریف نه چې کله بنده طواف کوي نو دا اودس واجب دی. که چا د بیت الله شریف نه ټول طواف بې اودسه وکړو، زمونږ د بعضې ملګري چې لاړ شي دوی یو چکر ته طواف وایي، نه 7 چکرې چې د بیت الله نه ووی نو دې ته یو طواف وایي. حجر اسود نه شروع شي او بیا حجر اسود ته راشي، په خپل ګس طرف باندې به نو دا یو شوط شو، یو چکر شو. داسې چې 7 چکر ووی نو دا یو طواف شو. نو که چا دا 7 واړه چکره بې اودسه ووالي
دم پې ووړي په حج او عمره کې طواف زیارت کې او که نه د نیمې نه کم وال بیا اودسه یعنی 3 چکرې ووال ټول 7 چکرې دي 3 وال 2 وال یا یو یې بیا اودسه وو او رایات شو ورته نو اودس دیو کې او بیا دې پوره طواف وکړي خو صدقه به ورکوي او که نه د نیمې نه زیات بیا اودسه وکړو یعنی د 3 نه زیات 4 چکره بیا اودس وکړو یا یې 7 واڼه ټول بیا اودسه وکړه نو بیا په دې بنده باندې دم ووړي د بیت الله شریف د طواف دپاره اودس دا واجب دی دا 2 نمبر او 3 نمبر هغه اودس دی چې هغه مندوب دی مندوب یعنی مستحب دی مستحب اودس کم یو دی اول نمبر چې بنده کله اوده کیږي نو دی په اودس کې اوده شي دا مستحب دی دله الله ډېر لوی اجر ورکړي چې دی د اودس په حالت کې اوده شي نو روایاتو کې راغلي چې دله الله دومره ثواب ورکوي لکه د چې ټوله شپه د الله عبادت او بیا چې د سار مونځ دې جمع سره وکړو د ماسخوتن هم نو داسې شوه لکه ټوله شپه چې تا د الله عبادت او چې اودس کې اوده شوې نو دا خو نور نه علی نور شو نو دا مستحب دی چې بنده اودس کې اوده شي 2 نمبر چې کله بنده د خوب نه راپاسي اودس وکړي یو خو د مونځ دپاره اودس وي نه د خوب نه راپاسېږي او هسې اودس وکړي دا مستحب دی او 3 نمبر چې یو اودس دې شته او د پاسه دې پې بل اودس وکړو دا مستحب دی خو شرط دا دی چې په دې یو اودس باندې به دې عبادت مقصوده کړې وي اوس مثال په طور ماښام مونځ نه پس یو بنده اودس وکړو ماښام مونځ خې کړو بیا اودس وکړو او په دې اودس باندې سم نه دي کړی او ماسخوتن په هغې اودس د پاسه بیا اودس کوي نو دا نه چې ده پې یو مونځ کړی وي لکه د ماښام مونځ دې وکړو اودس دې شته او ماسخوتن ته دې بیا د هغې اودس د پاسه بل اودس وکړو نو دا مستحب دي مونځ دې پې کړي که تا یو اودس وکړو څه دې پې نه دي کړي او بیا اودس کې نو دا زیاتې کې اسراف کې چې یو مونځ دې پې کړي وي نو دا 3 نمبر د اودس د پاسه اودس کول حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیہ السلام په شپه د معراج لاړو نو د بلال صاحب د خپو اوازونه په جنت کې د ځان نړوان دی اورېدل لکه خادم د خلکو نه مخکې روان بطور خادم د ځان نړوان دی د بلال صاحب د خپو کشار اورېده نو بیا ته په مدینه منوره کې سبا تپوس وکړو بلاله ما په جنت کې ستا د خپو کشار اورېده څه عمل کې د الله رسول وی بیا اودسه نه ګرځم چې څنګه مې اودس مات شي نو فورا بل اودس کو نو بل مستحب دا دی چې بنده هر وخت په اودس کې وي څنګه اودس مات کړي او بیا اودس وکړي که د مونځ وخت دی او که نه دی دا مستحب دا بنده د الله ډېر خوښ دی هر وخت چې په اودس کې ګرځي نو دا اودس د پاسه اودس کول دا هم مستحب دی بل چې کله بنده غیبت وکړي او کله چغلخوري وکړي او د هرې ګناه نه بعد اودس کول دا مستحب دی چې غیبت در نه وشو دا ګناه دې سره خو بنده ته یو احساس وشي چې یاره ما غلط کار وکړو دروغ دی ووي هر ګناه وشوه نو دې نه پس اودس کول دا مستحب دی یو خو الله د هغه ګناه مرداري د بنده نه لري د توبې توفیق بنده ته میلو شي د اودس کې ډېر لوی کمال دی چې اودس دیو کو هسې به دی دا زړه به دی الله ته متوجه شي او برابر وشي ځکه تا د الله عبادت ته ځان برابر نو د هرې ګناه نه بعد د غیبت نه بعد د چغلخورۍ نه بعد د هغې نه بعد اودس کول دا مستحب دی او چې کله بنده په قهقهې سره وخاندي د مونځ نه بعد قهقهه دې ته وایي د الله رسول په ټوله زندګۍ کې قهقهه نه ده وایي قهقهه دې ته وایي چې داسې وخاندي چې ته م وورې او بل څوک یې م ووري نو دا خندا چې ده دا چې کله د مونځ نه بار بنده وکړي نو مستحب دا دی چې دی اودس وکړي ځکه مونځ کې دی او قهقهې سره
مونځ هم ماتېږي او اودس هم دواړه ماتېږي. دا د الله نه ده خوښ. دا په بقه بقه خندانې دا د الله نه ده خوښ چې دا قهقهه بنده وي. نو د مونځ نه بار چې کله بنده وي اودس ورپسې مستحب د ماتېږي نه، خو ښه خبره دا ده چې ته ورپسې اودس وکړې، ځکه په مونځ کې په دې باندې مونځ هم ماتېږي اودس هم ماتېږي. که چا په مونځ کې داسې وخاندل چې اواز یې بل چا واورېده نو د مونځ هم مات دی او د اودس هم مات دی. او که داسې وخاندل چې صرف دا غاښونه یې ښکاره شو، زواحق ضحک یې وکړو، دا کوم دا داړې چې دي دا مخامخ بره دی یې ښکاره شوې، مونږ ورته خوله چینګول وایو، دا غاښونه یې ښکاره شو نو دې سره صرف مونځ ماتېږي. او کاسې موسکې شو غاښونه یې ښکاره نه شو دې سره مونځ نه خرابېږي. که د جنت ذکر یې واورېد او موسکې شو د دې باندې الله خوشحالېږي. که د جهنم ذکر یې واورېد او ویې جړل او په چغې مو جړل مونځ یې نه ماتېږي. خو که نن یې مړه شوې هغه ورته رایاده شوه ویې جړل نو مونځ یې ماتېږي. اواز یې جوړ اواز یې ووته، سلګۍ وواله او اواز یې راووته. نو به هر حال د مونځ نه بار قهقهه دې پسې اودس مستحب دی. او په مونځ کې دننه چې قهقهه وي دې سره مونځ او اودس دواړه ماتېږي. بل چې کله بنده مړي له غسل ورکوي نو د هغې نه اړوان دی اودس مستحب دی چې بنده اودس وکړي. او کله چې مړي اوچت کړي د هغې نه بعد اودس مستحب دی. او چې کله د مونځ وخت داخل شي، مونځ ته خو لا ټیم شته دی خو د مونځ وخت داخل شو، مطلب د ماسخوتن اذان شو نو اودس کول لا مستحب دی. اگر که مونځ لا نه کې خو د مونځ د دې وخت په احترام کې ته اودس دې وکړو، ځان دې برابر کړو نو دا مستحب دی چې د دې وخت دپاره ته اودس وکړي. بل چې کله بنده غسل کوي نو د غسل نه مخکې اودس کول مستحب دی. ګوره چې کله بنده غسل کوي او دې لباس وباسي نو په دغه وخت کې به دې اودس ماتې نه کوي، منع راغلی ده. شیطان درته وسوسې اچي، دی به ځان پارېغوي د غسل نړوان دی او دی به اودس کوي د غسل نړوان دی. د الله رسول فرمایي چا چې غسل وکړو د غسل نه پس یې اودس وکړو. ډېر خلک داسې دي چې هغوی کله غسل ختم کړي نو آخر کې اودس وکړي. د الله رسول فرمایي دا زمونږ په طریقه باندې نه دی، دا زمونږ طریقه نه ده. اول استنجا وکړه د غسل نړوان دی، که په بدن ګندګي د هغه ووینځه، که په لباس ګندګي د هغه ووینځه، بیا د مونځ په شان اودس وکړه او بیا غسل له وردن نشه، یا که دننه نو بیا لباس وباسه او غسل وکړه. دا مسنونه طریقه ده غسل. نو د غسل نه مخکې اودس کول دا مستحب دی. بل چې کله یو بنده جنوب وي غسل پې وړېدلی وي خو دی لا غسل نه کوي، یو به ګرمۍ یا بل څه ضرورت دی او د هغې نه مخکې خوراک څښاک کوي نو د دغې خوراک څښاک نړوان دی اودس کول لا مستحب دی. چې غسل خو لا نه کې یو په وخت 20 منټه ګنټه پکې شته دی ځان تیاری نو که خوراک څښاک کې نو اودس وکړه دا مستحب دی. که یو بنده په جنابت کې د بدن یې پلیت دی او جما کوي نو د دغه جما نړوان دی هم غسل د اودس د ده دپاره مستحب دی چې دی څه وکړي دی د دې دپاره اودس وکړي. او چې کله بنده قرآن او حدیث د هغې درس کوي یا د هغې روایت کوي د هغې دپاره هم اودس دا مستحب دی. د اذان او د اقامت او د خطبې دپاره اودس دا مستحب دی. بغیر اودس اذان کیږي خو افضل نه دی، او بغیر اذان اقامت دا مکروه دی. یعنی یو بنده په وخت د ضرورت دام کولی شي چې بغیر اودس اذان وکړي او بیا اودس وکړي، خو افضله طریقه دا ده، مستحبه دا ده چې دی د په اوداسه کې د اذان وکړي. او اقامت هم که چا بې اودسه وکړو نو اقامت وشو خو دا عمل مکروه دی چې د اقامت وکړو بیا لاړو اودس یې وکړو بیا راغی نو دا مکروه دی. نور که چا بې اودسه اقامت وکړو نو اقامت به وشي نو دې دپاره هم اودس دا مستحب دی. بل د زیارت د نبی علیه السلام دپاره چې کله بنده مدینه منوره کې
د الله د رسول د سلام د پاره ځي نو اودس ورلا مستحب دی چې دی والله اودس وکړي. په عرفات په میدان کې چې کله بنده وقوف کوي د هغې دپاره اودس مستحب دی، او په صفا مروه کې چې کله بنده ځي راځي سعی کوي نو هغې کې اودس دا مستحب دی. بل بعضې داسې صورتونه دي چې د نورو امامانو په نیز هغې سره اودس ماتیږي، زمونږ په نیز نه ماتیږي. لکه د امام احمد صاحب د هغوی په نیز باندې چې کوم بنده د اوښ غوښه وخوري نو دې سره اودس ماتیږي. هغوی سره حدیث چې موږ د هغې نه جواب کوو، خو د هغوی مسلک دا دی که د اوښ غوښه چا وخوړله، کچۍ وخوړه او که پخۍ وخوړه نو دې سره اودس ماتیږي. نو که زمونږ احنافو کې یو کس د اوښ غوښه وخوړله نو د دې اختلاف نه د وتلو دپاره مستحب دا دي چې اودس وکړه. که دې ونه کړو نو اودس ماتیږي نه. خو د امام محمد صاحب مسلک دا دی نو لږ شان اختلاف راغی نو د دې اختلاف نه د وتلو دپاره بنده اودس وکړي نو دا مستحب دی. او بل د ائمه ثلاثو په نیز باندې د امام شافعي، امام احمد، امام مالک صاحب په نیز باندې چې کله بنده زنانه مسه کي لاس ورله یوسي، صرف لاس ورله یوسي ټچي، نو د هغې په نیز دې سره اودس ماتیږي. زمونږ په نیز باندې صرف لاس وړلو سره اودس نه ماتیږي. که چرې د بنده د بدن نه نری اوبه خارج شوې دی لاس وړلو سره نو اودس ماتیږي ګینې نه ماتیږي، صرف لاس وړلو سره خو د هغې په نیز ماتیږي. نو مستحب دام دی چې کله بنده خپله ښځه یا پردی ښځه هغې له په شهوت سره لاس یوسي نو که څه خارج شوي دي او که نه دي د دغې اختلاف نه د وتلو دپاره دی اودس وکړي نو دا مستحب دی. نو دا مصنف علیه الرحمت فرمایي چې د اختلاف د ځای نه د وتلو دپاره دا اودس چې دی دا هم مستحب دی. الله دې زمونږ او ستاسو پوهه نصیب کړي، الله دې دا په خپل دربار کې قبول منظور کړي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ د مردګانو دپاره ذریعه د مغفرت وګرځوي، او الله دې د دې په خاطر برکت او وسیله باندې زمونږ او ستاسو د دنیا د آخرت مشکلات پریشانۍ ختمې کړي. بیمارانو له رب العالمین شفا کامله عاجله ورکړي، مردګان هم ټول وبخښي، د ژوندو د دنیا خیر او عافیت او د آخرت خیر او عافیت نصیب کړي، د هر قسمه فتنو نه محفوظ وساتي. رب العالمین حاجات او ضروريات هم د خپلو خزانو نه پوره کړي، د رزق حلال هم پراخه سره د خیر او عافیت نصیب کړي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.